نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ناظر له رحیمداد سره د شریک دکان په کاروبار کې دوکې تملا تړلې و. ان له اول سره کله چې د دکان لپاره لوحه جوړوله نو ناظر دغه کار په غاړه واخیست. هغه قمبرګل ته لاړ چې لوحه ورته جوړه کړي. قمبرګل ورسره ومنله، خو ناظر ورباندې ټینګار کړی و چې دی وایي هماغسې به کوي. قمبرګل حیران و چې ناظر به ورته څه وړاندیز لري، په داسې حال کې چې د ناظر لیک او لوست هم نه دی زده. آخر ناظر ورته وویل چې زما نوم به په غټو او زرینو کرښو او د رحیمداد نوم به وړوکی د لوحې په یو کنج ولیکي. اوس به په ډرامه کې واورو چې غفار ولې او په څه خپله میرمن ګلمکۍ ملامته کوي. آفرین لوره، کار وخت دغسې په مینه خواړه وخورې نو غوښه به وکې. ګلمکۍ په څه بوخته یې؟ زینبه وکې وه، ډوډۍ مې ورته پسته کړې ده. ماشاءالله زینبې بچی خو مې مخکې بې ستا له شیدو نور خواړه داسې په مینه نه خوړل. اوس خو نو ورځ تر بلې غټېږي، شیدې مې لا د مخه پرې بندي کړي دي. پرېږده چې په خوړو عادت شي. اله ونیسه لورې، زر زر دا ماته کړې ډوډۍ خلاصه که چې نور کالي درته واغوندم. ځان دې ټول ولړه، نیمه خورې نیمه غورځوې. ګلمکۍ دا څه کوې؟ لږ پام کوه. ولې څه مې کړي؟ زینب خو لا ماشومه ده، دومره تادي ورباندې مه کوه، او ما هم دومره غټې غټې مړۍ ورکوه چې په ستوني کې به یې ونښلي. نه نښلي، په خوږ چای مې ورته پسته کړې ده، څه کلکه خو نه ده چې وبه نښلي. احتیاط ښه وي، څه ته دې تادي ده چې داسې زر زر مړۍ په خوله ورننه باسې؟ پرېږده چې زر مړه شي، ناوخته شو، د کور ټول کارونه راته پراته دي. وی بسم الله، لکه چې له نظره مو کړې لورې. دا څه شی شو؟ ما درته ونه ویل چې دومره په تادي او غټې غټې مړۍ مه ورکوه، خو ته د چا خبرې ته غوږ نه نیسې. قربان دې شم لورې، بې ژوله یې مه تېروه که نه. ته لا څنګه مورې؟ تر اوسه په دې نه پوهېږې چې ماشوم ته باید خواړه څنګه ورکړل شي؟ خطا ته خدای اوس بهانه درکړه، په دې کې نو زما ملامتي څه ده؟ آخر ماشومه ده، لا تر اوسه سم خوراک نشي کولی. ونیسه لورې، په کراره یې خوره چې بیا د په ستوني کې ونه نښلي. مه ورکوه، یو ځل لږ اوبه ورکړه چې ستونی یې خلاص شي، وروسته له هغې بیا ډوډۍ ورکړه. په ملا مې وټپوله، مړۍ یې تېره شوه. څو ځله مې درته ویل چې له زینب سره ډېر پام کوه، خو ته خبره نه اورې. یو غوږ د بالښت او بل د بړستن کړې ده. ستا د بېغورۍ له لاسه څو ځلې زینب له مرګ سره مخ شوه. یو خو ته هر وخت ما ته تېر را یادوې. شکر دی له بل هر چا نه مې په خپلې لور ښه پام کوم. پام به همداسې وي چې د لویانو مړۍ په خوله ورننه باسي، او چې مړۍ یې ونښلي د اوبو په ځای په ملا ټپوي. دومره بې احتیاطي مه کوه، خدای مکه له خپله لاسه به یې مړه کړي. خدای دې نه کړي، د لویانو هم کله کله مړۍ نښلي، زه ورسره ښه پوره احتیاط کوم. د دې په ځای چې خپله تېروتنه ومنې د ځان سپیناوی کوي. زر اوبه ورکړه چې مړۍ نه ده تېره شوې. سینه به یې خرابوي، مړۍ یې تېره شوې ده. که اوبه ورکم وایم سینه یې نور هم خرابه نه شي. که سینه یې هم خرابه وي ستا د بې احتیاطۍ له وجې خرابه شوې ده. که پام دې ورته کولی ولې به داسې کېده؟ اوس دا وړه خبره ولې غټوي؟ خو ماشومه ده، کله به یې مړۍ نښلي، کله به ټوخېږي. زه څه ملامته یم چې یوه سمه خبره راته نه کوي او له یوې مخې راته غورېږي. زه سره اوس هم ګزاره کوم.
په دې مې درته غوسه راځي چې خپله تېروتنه نه منې. کومه تېروتنه مې نه ده منلې؟ دا خو زما تېروتنه نه ده چې د زینب مړۍ ونښته. ته په هر څه کې ما ملامتوې. ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې، ولې مې مغزه خرابوې؟ خوله دې بنده که، فقط دلیلونه ویل دې زده دي بس. کاش چې د دې په ځای دې خپلې لور ته پام کولی. شازي و شازي، ستړی مه شې مجیده، خدای دې خیر کړي. څنګه داسې په غوسه یې؟ ستړي مه شې نه تېرېږه. دا راته ووایه چې مجیب چېرته دی؟ مجیب ته دې څه ویل؟ بیا خو به کومران کار نه وي کړی. له ما پوښتنې مه کوه شازي، زما پوښتنه را ځواب که. مجیب چېرته دی؟ په کوټه کې ناست دی، درس لیکي. ده ته به اوس دا درس وښایم. د درس په بهانه خپل دروغ پټوي. پلاره ستړی مه شې. ته په هغه شپه چېرته تللی وې چې لاس دې مات شوی و؟ خو شمس دوی کره تللی وم که نه. ته اوس هم لګیا یې دروغ وایي. رښتیا راته ووایه، ګنې بیا یې زه در باندې وایم. مجیده څه شوي دي؟ ولې ورته داسې په غوسه یې؟ ده ویل چې زه له شمس دوی کره تللی وم. اول ته مې په لوبو کې لاس مات شو، خو لعلباز ویل چې مجیب بیخي د شپې مونږ کره راغلی نه دی. کیدای شي هغه به د ځان خلاصولو لپاره درته دا خبره کړې وي. اوس چې هر څه شوي ورپسې مه ګرځه. خدای دې د مجیب لاس ښه کړي. چې رښتیا راته ونه وایي نو دا بل لاس زه پرې ماتوم. څنګه ورپسې ونه ګرځم؟ لعلباز خو دروغ نه وایي. مجیبه زویه، ته ولې موږ ته دروغ وایې او رښتیا خبره راته نه کوې؟ یو ځل دې ما ته دروغ وویل، خو ما د پلار خبر نه کړ، ځکه وعده دې را سره وکړه چې بیا به دروغ نه وایم. اوس دې بیا دروغ ویلي. تا ته یې د څه شي دروغ ویلي وه؟ ما ته یې ویلي وو چې زه شپې ته له بابا دوی کره ځم، خو مور مې ویل چې مونږ کره نه و راغلی. هغه ځلیام شپه بل ځای ته وړې وه. تا ولې ما ته دا خبره مخکې نه کوله؟ له ما سره یې وعده وکړه چې بیا به دروغ نه وایي. کاش چې باور مې پرې نه وای کړی. هلکه مجیبه، په وروستي ځل درته وایم چې رښتیا خبره وکړه چې د شپې چېرته تللی وې او په لاس دې څه شوي. نوره مې حوصله مه خلاصوه چې بیا رانه خوږېږي. ځواني مرګ نشي، ژر رښتیا خبره وکړه، ګنې زه دې هم نه ترې خلاصوم. تر 3 پورې حساب کوم. 1 2 رښتیا درته وایم، بد مې کړي، بیا داسې نه کوم. مجیده ګزار پرې ونه کړې. شابه زویه، ژر ټوله کیسه وکړه چې موږ پوه شو. په هغې شپه زه او شمسې واده ته تللي وو. د چا واده ته تللي وئ؟ پوره خبره کوه. سربند کلي کې د یو چا واده و. له هغه ځای نه چې بیرته را روان شو، په لاره کې ګلخان کاکا مخې ته راغی. موږ له ډاره منډه کړه، زه وغورځېدم. تا خو زه نږدې له لالباز سره په جنګ اچولی وم. شازي ته منډه کپړې راوړه چې وایي نه تړم، همداسې نه سړی کېږي. ته اوس حوصله وکړه مجیده، داسې مه کړه. اوس خو یې رښتیا درته وویل. چې سزا ورنه کم سبا بیا دروغ وایي. مجیبه زویه، توبه وباسه او لوز وکړه چې له دې وروسته به هیڅ کله دروغ نه وایې. چې اوس دې وخت کې زینب راویښه نه شي، بیا به دیګ پخول هم رانه پاتې شي. ګلمکۍ چېرته یې؟ اشپزخانه کې یم غفاره. څه دې ویل؟ دلته راشه چې کار مې در سره دی. لګیا یم دیګ پخوم. دیګ دې پرېږده، پیسې مې په کار دي. پیسې زر یې راته راواخله. خیر خو به وي. چېرته روان یې که څنګه؟ ځم چې دوکان ته د ولسوالۍ له بازاره سودا راوړم. دوکان ته شوی، زر یې راواخله چې ناوخته نه شي. له ما سره نو پیسې له کومه شي؟ څو جوړه جامې مې ګنډلي، د هغې پیسې م چا نه دي راکړي، او بیا په هغو پیسو نو کله دومره سودا کېږي چې دوکان دې پرې ډک شي. هسې بې ځایه خبرې مه کوه ګلمکۍ، چې بیا مې درته حوصله ختمېږي. دا د جامو پیسې مې نه دي په کار، زه درنه خپلې د دوکان پیسې غواړم. وهی عجیبه خبرې کوي. تا ما ته کله پیسې راکړي چې اوس یې رانه غواړې؟ ته اوس بیا ما لیونی کوې. څو ورځې مخکې مې په خپل لاس درکړې چې در سره یې وساته چې بیا پرې دوکان ته سودا راوړم. زما خو بیخي نه یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ زه خو دروغ نه وایم. داسې نه وایم چې تا پیسې نه دي راکړي او دروغ وایې، خو څه؟ ځای رانه هیر دی، نه پوهېږم چې چېرته مې کېښودې. ولې درنه ځای هیر شوی؟
زری در یاد کړه چې را باندې ناوخته کیږي. نو پوهېږم چې کوم ځای کې به میخي وي. ته یو ځل د هغه بل رازوړان واسکټ جیب کې وګوره، کیدای شي هماغه کې به میخي وي. ګوره مغزه مې مه را خرابوه، هر ځای کې چې ریخي دي خپله یې راواخله، په ما یې مه لټوه. ښه پیدا به شي، ورکېږي خو نه غفاره، ځای به یې را یاد کړم. ته مې اوس لږ فکر ته پرېږده. زر در په یاد کا وې لټوه. اوس خو مې ګوري چې دیګ مې باندې کړی. لږ صبر وکړه، دا پیاز مې سره شي، لږ وروسته به یې درته ولټوم. دیګ د خدای پاندې سات وسوځئ، دیګ مه بانه کوه، پیسې دې څه کړې؟ څه پټې کړې مې خو نه دي او نه پرې منکره یم، خو زه حیرانه هیر دی چې را یاد شي درته به یې راواخلم. بیا وایي چې زه هر شي ته پام کوم. خدای خبر چې ستا سر کې ماغزه دي که بوس چې یو شي ته هم پام نه کوې. ته اوس لږ حوصله وکړه غفاره، درته مې وویل چې ورکېږي نه. ته ملامته نه یې، ملامتي ټوله زما ده چې تا غوندې بې عقلې ښځې باندې پیسې ساتم. زما ذهن د خاورې شي. خیر دی، ته اوس غوسه مه کوه، را یادوه مې چې کوم ځای کې مې ایښي دي. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. یوه ورځ مجید ډیر قهرجن کور ته تللی و او له خپل زوی مجیب نه یې پوښتنه وکړه چې هغه شپه چې د لاس مات شوی و چیرته تللی و. مجیب ډیر ورخطا شو. آخر شازي ترې وپوښتل چې څه پیښه ده. مجید چې د لالباز دوی له کوره راستون شوی و او د هغه له خولې یې وویل چې مجیب د لالباز دوی کره نه و ورغلی او دوی ته یې دروغ ویلي دي. مجیب اقرار ته مجبور شو او ویل چې په هغه شپه له شمس سره د یو ملګري واده ته تللی و او بیرته کور ته د راتګ په وخت ولوید او لاس یې مات شو. اوس اورو چې عابده ولې د غفار دوی کره ورغلې ده او ګلمکۍ خپله کومه ستونزه ورسره شریکوي. خراب دی که څه چل دی، ډوډۍ سمه نه پخېږي. ګلمکۍ ستړې مې شي، ما موړه درته راوړل. عابدې ترورې ته ستړې مه شې، راوړه دلته یې کېږده چې زما ډوډۍ خلاصه شي، درته یې پخومې. دلته مې درته کېښودل، خدای دې خیر درکړي لورې. خدا ته زما په وړو باندې نن څه شوي دي، ډوډۍ یې سمه نه پخېږي چې تناره ته یې ور وهم څڅېږي. داسې به نه وي، ته یو بله ډوډۍ ور ووهه چې څنګه کېږي. سمه ده، بله به ور ووهم، خو ګمان نه کوم چې سمه دې پخه شي. دا مې دویمه که درېیمه ډوډۍ ده چې څڅېږي. ګوندې دا ور سمه شي. وګوره دا نیمه ښکته وسوځېده. دا خو رښتیا ټوله کته وڅڅېدله، دا ولې؟ زه هم پرې نه پوهېږم. زه خو وایم چې تنور به دې سوړ وي، سم به نه یې سور شوی. چې تنور سوړ وي ډوډۍ سمه نه پرې پخېږي. نه، د تناره خبره نه ده،
ډېر اور مې پکې بل که، ښه سور دی. نو بیا ولې داسې وي؟ خو پخوا ډېرې ښکلې ډوډۍ پخولې، هسې نه چې چا نظر کړې. نه، ګمان نه کوم چې چا دې نظره کړې یم. ما خوارکۍ به څوک نظره کوي؟ څوک چې په کوم کار کې تکړه وي خامخا نظر کیږي. څه کړې؟ څه در باندې وشول؟ ځان دې لکه چې وسو. په سیخ باندې مې لاس وسوځېده، سور سیخ مې راواخیست. نو سور سیخ دې ولې در اخیست؟ سترګې دې پټې دې که څه؟ سور سیخ خو څوک نه ورغلي. پام مې نه و ترورې، بې اختیاره مې لاس وروړ. داسې بې پامي څوک نه کوي. ښه وینې چې سیخ دې په وطنارۍ کې ایښی و، نو بیا ولې دې در واخیست؟ چورت مې په ځای نه دی، مه مې ملامتوه. چورت دې ولې په ځای نه دی؟ له چا نه خوابدې یې که څنګه؟ له چام نه یم خوابدې، د غفار له لاسه مې چورت ګډوډ دی. وی دا څه وایې؟ غفار وراره مې څه کړي دي چې ستا چورت یې در خراب کړی؟ هغه خو د بدو سړی نه دی. ښه غږ نه راباندې کوي، په هره خبره کې جنګ ته لمن وهي. ولې؟ کیسه څه ده چې داسې کوي؟ نوره زه نه پوهېږم، خو زما فکر یې را خراب کړی، کارونه رانه ګډوډېږي. لږه سپینه خبره راته وکړه چې څه یې در سره کړي دي. زه خو پردی نه یم، ترورې یم، خبره مه رانه پټوه. عابدې ترورې، له تا به ولې خبره پټوم؟ چې نه پټېدې بیا نو په کنایو کې مه غږېږه، سپینه خبره راته وکړه. څه وخت مخکې یې پیسې راکړې وې چې راته یې وساته، خو زما له یاده وتلي دي. خدای خبر چې چیرې مې ایښي، په هغو یې ډېره ورټلم. نو په دې کې خو غفار ګرم نه دی، ته خو یې مېرمن یې، هره خبره یې ښه په غور منه، هېروه یې مه. نو ما خو دا کار لاسي نه دی کړی، کله کله خو له هر چا نه کوم شی هېرېږي. هېرېږي به، خو پیسې څوک نه هېروي. خیر، که پیسې وي که کوم بل شی، خو له غفاره سره دا نه لګېده چې دومره مې پرې ورټي. زه خو مخامخ درته وایم، په دې خبره کې غفار خوارکی نه دی در باندې ملامت. ته لږ پام کوه. ډوډۍ دې راوړه؟ هو، دسترخوان دې راوار کړه. سمه ده. ها، دا څنډه یې در ونیسه. موجیبه راځه ډوډۍ ته. نه نه، مجیب به نه راغواړي. مجیده نور یې مه رټه، همدومره بس دی، پرېږده چې ډوډۍ وخوري. نه یې پرېږدم، د خپل کار سزا به ویني، خو ډوډۍ څه کم نشي رانه کولی. هلک دی پوه به شي. زما هم دا وایم چې هلک دی او باید سزا وویني. پرېږده چې لږ یې وډار کړم او له درواغو توبه وباسي، هسې نه چې بل ځل بیا داسې کار وکړي. ډېر سخت زړی یې، زړه دې له ډبرې جوړ دی. سخت زړی نه یم، مجبور یم چې همداسې وکړم. څه یې کوې؟ همدومره سزا یې بس ده، له ډوډۍ خو یې مه منې کوه. داسې سزا خو ما تر اوسه نه وه لیدلې. ګوره شازي، هره خبره دې منم، خو دا دې نه منم. زما په کار کې به لاس نه وهې. نو بده خبره خو مې نه ده کړې. که تا بده خبره نه ده کړې، ما هم بد کار نه دی کړی. خوشي په خوشي به د مجیب لا نه تړي، پرېږده چې عبرت واخلي. زه دا خبره نه کوم چې مجیب ښه کار کړی، په بدو کارونو کې ملا نه تړم، خو بس نوره خبره ختمه شوه، خو مو نه پکې ځایږي. ته خو مې خبره واوره، لږ ارام شه، ډېر قهر مه درواله. ارام یم، وایه څه وایي؟ له همدې خبرې پرته هره خبره چې کوي ویې که. ښه، هغه خبره دې پاتې وي، خو زه وایم که مجیب ډوډۍ ونه خوري، خدای مه کړه ناروغ نه شي. نور مې مطلب دا نه دی چې یا سزا مه ورکوه او یا څه ورته وایمه. سمه ده، ډوډۍ وروړه چې په هغې کوټه کې وخوري، دلته یې مه راوله. نه غواړم چې په یوه دسترخوان سره کیني او مخې ووینم. سمه ده، هلته به یې وروړم. صبر، یوه شېبه ودرېږه. هغه تا چې ویل مجیب یو ځل مخکې هم درواغ راته ویلي وه، هغه درواغ یې څه وه؟ هغه خو اوس نو هغه هم راته ووایه که نه چې څه یې درته ویلي وه. د ماما د کور په پلمه له کوره وتلی و، اجازه ما ورکړه. څه شی؟ نو د ماما کره نه وتللی؟ نه، بیا چې ما له مور نه پوښتنه وکړه
هغې راته وویل چې مجیب زمونږ کره نه و راغلی. دا څه وایي؟ مجیب دروغ راته ویلي وو. زه وروسته پرې خبره شوم. نو چې هلته نه و ورغلی بیا چیرې و؟ زه هم نه یم پرې خبره، دا به یوازې ده ته معلومه وي. نو چې وروسته پرې پوه شوې چې زوی مې درواغ راته ویلي بیا د هغه وخت ولې ماته نه ویل؟ ما ویل چې هسې نه. خبره یوې او بلې خوا ته ماړه وه. زه راته ووایه چې زه دې ولې نه پرې خبرولم. لږ حوصله کوه. زما مطلب دا نه و چې خبره پټه کړم. ما ویل که ته پرې خبر شي وبه یې وهې، پرې ډارېږم. یوازې وهل به یې ښه و که همدا حالت چې لاس یې مات په غاړه کې پروت دی؟ زه نو څه پوهېدم چې همداسې به کېږي. ګوره شازي، په خلاصو غوږونو یې واوره. له ما به هېڅ خبره هم نه پټوي. موږ په یوه کور کې اوسو. د خبرو په پټولو کې خیر نشته. پوه شوې او که نه؟ هغه دی غفار راغی. همدا یې ښه وخت دی چې زیری پې وکړم. ګلمکۍ ولې په انګړ کې ولاړې؟ داسې ښکاري لکه چاته چې په تمه یې. تا ته په تمه وم. ما ته؟ خو عجیبه خبره ده. ما ته ولې په تمه وې؟ یو زیری در باندې کوم. د څه شي زیری؟ ما خو ستا له خولې کله زیری نه دی اورېدلی. اوس به یې واورې. هغه پیسې دې چې راکړې وې هغه پیدا شوې. چیرې پیدا شوې؟ کومه دي؟ ځای رانه هېر و. همدا نن مې یاد ته راغلل چې چیرې مې ایښې وې. دا دی در وینیسه. راکه ته صبر چې زه یې وشمېرم، هسې نه چې کمې شوې وي. شمېرلو ته یې اړتیا نشته. زه په امانت ساتلو کې ته هر چا تکړه یم. خو که یې شمېرې هم خپل زړه دې دی ویې شمېره. یو افغانۍ هم پکې نه ده کمه شوې. امانت خو هر څوک ښه ساتي. دا خو دومره خبره نه ده. کاشکې چې پیسې دې په خپل وخت راکړې وای، هغه وخت مې په کار وې. ودې شمېرلې؟ پوره دي؟ هو خود پوره دي او باید چې پوره وي. ښه ده چې پوره دي. اوس نو داسې چل وکړه چې یو څه پیسې ماته راکړه. څه شی؟ ته پیسې څه کوې؟ راته ساتلې دي هم ښې دي چې اوس یې غواړې هم؟ هغه خبرې نورې پرېږده. خو هېرې مې وې. کله کله خو له هر چا نه کوم شی هېرېږي. نو سمه ده سمه ده. نورې ببولالې مه وایه. دا ووایه چې پیسې څه ته غواړې؟ د پلار کره ځم. یو څو شپې به وکړم. نو د پلار کره چې ځې خو ولاړه شه. د پیسو خبره ولې کوې؟ د پیسو خبره ځکه کوم چې کرایې ته مې پکار دي. بلې خو نشم تلای. ډېره لاره ده. دا دې څه ملنډې جوړې کړي؟ کله دې کرایې ته پیسې پکار وي، کله یو شي ته او کله بل شي ته. نو څه وکړم؟ له پردیو خلکو خو یې نشم غوښتی. چا یې مه غواړه. ضرور نه ده چې له پلار کره ولاړه شي. کراره په کور کښېنه. ویې غفاره، دا څنګه خبرې کوې؟ ولې به نه ځم؟ بس مه ځه. همدا خپل کور ته دې پام وکړه. ته همداسې بېغوره ښځه یې. کله د پلار کره روانه یې، کله د خور کره او کله بل ځای. هره ورځ یو چیرې مېلمنه یې. له ډېرو مېلمستیاوو د زه لیونی کړم. دا خو نو اوس ستا خبرې دي. که نه نو په میاشتو میاشتو م له کوره نه یم وتلی. ولې نو زه درواغ وایم؟ نه دروغ نه وایې، خو لږه مالګه دې ورګډه کړه. مطلب مې دا دی چې د پلار له کوره پرته زه بل هېڅ چېرته په مېلمستیا نه یم تللی. ها د لارې کرایه به درکم، خو بېرته یې درنه غواړم. سمه ده، در به یې کړم، خو زیم نه لرم. راته پیدا یې که چې د چا جامې دې وګنډلې، زما پیسې به خامخا راکوې. سمه ده، رایکه بیا به یې درکم. زه نه در سره ځم، په دوکان کې مصروف یم. که ولاړ شم دوکان مې پاتې کېږي. سمه ده، ته هم بېرته زر راشه. ډېر ټینګار مه راباندې کوه. یو څو شپې به وکم. ډېر وخت شو، په دې ورځو کې مې کال پوره کېږي چې پلار کره مې نه یم تللی. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه.
دا چې مجیب خپل پلار مجید ته درواغ ویلی و نو مجید ترې مرور و او غوښتلې چې هغه ته سزا ورکړي. ځکه خو یې له ځان سره یو ځای د ډوډۍ خوراک ته پرېنښود. مجید له خپلې مېرمنې شازیې نه وپوښتل چې مجیب نور څه درواغ ورته ویلي دي. شازیې وویل چې مجیب د ماما د کور په بهانه له کوره وتلی و خو د هغوی کره نه و تللی. شازیه له دې خبرې د خپلې مور دلبرو له خولې خبره شوې وه. هغې ورته ویلي و چې مجیب زموږ کره هېڅ راغلی نه و. وروسته معلومه شوه چې هغه شپه هم مجیب له خپلو بېلارو ملګرو سره په میلې او چکر تېره کړې وه. له بلې خوا کریم د غفار دوکان ته ورغلی. اوس په ډرامه کې اورو چې دوی دواړه په څه شي سره بحث کوي. سمه ده، زه به فکر وکمه که وخت و در بشمه. ته اوس دې فرمایشونو ته ګوره. اوهو غفاره ولې داسې په قار یې؟ د خپله خسرخیلو له لاسه له یوې خوا مې خسرخیل دي له بلې خوا مې مېرمن، یو کار ته مې هم نه پرېږدي. خیر حوصله کوه، داسې ښکاري چې ډېرې په غوسه کړی. اوښې مې زنګ راوهلی و، ببولالې ویلې ببولالې. څه یې ویل؟ ویلې چې یو څو شپې زمونږ کره راشه، مېلمستیا به درته وکړو، مجلس به وکړو. نو تر دې خو بل ښه کار نشته. چاوښی دې مېلمستیا درته کوي نو ته بل څه غواړې؟ ورکې که نه مې ده په وس کې چې ورشم. یاره زه خو وایم چې همدا اوس ورشه. خپل دسترخوان دی د یو څو ورځو لپاره ونغاړه او کرار یې په تاخچه کې کېږده. خو یو ځل ما ته سودا راکه بیا ورشه. دا خلک مست دي مست، له مېلمستیاو او چکرو پرته بل کار نه لري، سر و کال میلې کوي. نو ته څه غواړې و زوروره؟ خو له همدې موقع ګټه واخله او خپل فکر دې بدل که. یاره کریمه ته هم ټوکې را باندې کوي، زما مجبورۍ ته دې پام نه دی. ټوکې نه در باندې کوم، رښتیا درته وایم. څنګه ورشم؟ زه غریب سړی یم. هغه متل ده چې وایي خوار سړی سور سپی. ما هم همداسې در واخله، ښه ده چې خپل دوکان ته پاتې شم. دا خبره دې هم وزن لري. زه چې په دوکان کې ورځ تېره کړم نو د اولادونو دپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. دوی فکر نه کوي چې دا سړی خو دوکان لري، خپل کار به کوي. یاره کریمه در سره منم یې. د دوکان داسې کار دی چې یوه ورځ یې هم نشي بندولی. څو ورځې بندېدا خو لا لرې خبر ده. راته معلوم دی، د دوکاندارۍ تجربه خو زه هم لرم. په دوکاندارۍ کې رخصتي ډېر تاوان لري. همداسې ده، خو زما خسرخیل په دې خبرو چېرته پوهېږي. کاشکې هغوی هم دا فکر کولی. نو بیا خو دې اوښې ته ویل چې زه نه یم خلاص، خو کور پسې دې پخپله راشه او بویځه. ورته وخو مې نه وایه، خو همداسې به وکړم. او همداسې کار وکړه، ورته ووایه چې زه مې دوکان نشم پرېښودی. همدا یې ښه لاره ده. بله خبره دا ده که زما منې او خیانو او خسرخیلو ته دې ډېر وخت مه ورکوه. دومره ډېرې پروا مه لره. یاره زما د زړه خبره دې وکړه، زه په خپله هم همداسې یم. ګوره غفاره، که ډېر وخت ورکې بیا دې قدر کمیږي. در سره منم یې، او خیانو خسرخیلو او حتی خپلې مېرمن ته هم باید سړی ډېر اختیار ورنه کړي. بلکل ښه خبره ده. مېرمنې ته خو هېڅ ضرور نه ده چې هر وخت د پلار کره ولاړه شي. هر څه خپل اندازه لري. همداسې ده، زه مېرمنې ته ډېره اجازه نه ورکوم چې ولاړه شي. ښه کوې. ښځه چې هر وخت له کوره ووځي بیا وایي کېږي او چکر خوند ورکوي، بیا نه د مېړه د کور خیال نه ساتي. وایم هوښیار سړی هوښیار. ډېرې خبرې مې وکړې، هسې نه چې را باندې ناوخته شي او سودا مې له یاده وځي. غفاره ته ما ته لږه سودا راکه. په دواړو سترګو سودا به درکم. وایه څه شی غواړې؟
لږه به ناسته وای خورې، ته هره ورځ دغسې په منډه یې. موږ چې در سره سمې کیسې شروع کړو ته روانه شې. قصې دې خوږې دي فاطمې، د ما زړه غواړي چې ښې ډېرې قصې در سره وکړم، خو دا دی مازدیګر سو، بېګا ته د دیګ پخولو وار د ما ده چې په وخت لاړه سم ښه به وي. ما ملا څه نه دي پخ کړي چې زه لاړه سم نو ته به هم خپل کار ته اوزګاره سې. نه پوهېږم چې څه پاخه کړم. شنه ترکارۍ هم نشته او لوبیا مو دا 2 ورځې سر په سر پاخه کړه. زه نو بیا له دې غمه خلاصه یم چې څه پاخه کړم. یا ربیا ګله ترور فرمایش راکوي یا ښاپېرۍ او کله ناکله قلم. ته بختوره یې چې له دې ګړنګه خلاصه یې خورې. جانداد چې څنګه راشي اوله پوښتنه یې همدا وي چې څه دې پخه کړي دي، خو د دې غم ورسره نشته چې له ځانه سره ترکاري راوړي. ستاسې خو شکر دې تعداد کم دی، دیګ به دې اسانه وي. زمونږ کور ګڼ دی، په یو ترکاري مو کار هم نشي. رښتیا عقله در سره دیګ پخولو کې مرسته نه کوي؟ کوي، په هر کار کې را سره مرسته کوي. خدای دې خوشحاله لري، خو دیګ پخول یې لاس هم نه دي زده. ورته زده که عاطفې چې سبا به د خاوند کور ور په غاړه وي. فاطمې دا ستا په لور څه شوي دي چې د دیوال بیخ ته ناسته ده او ټوله ریګ دي؟ دا څو ورځې وشوې چې زرغونه لور مې ډېره ناروغه ده، د غم ته بدې شي بیخي یې پرېږدي نه. زرغونې څنګه سور لمر ته ناسته یې؟ ګرمي ده سوري ته کښېنه. ډېره یخني مې کېږي عاطفې تلورې، ځکه دلته لمر ته ناسته یم. لمر ته مه کښېنه چې ناروغي دې سخته نه سي. لاړه شه کوټې ته بړستن واغونده چې ګرمه شي. ترور دې رښتیا وایي لورې، هله زر لاړه شه او کوټې کې څمله. نه همدلته ښه یم ترورې. ما خو درته وویل چې لمر درته ښه نه دی. زرغونې ځه لاړه شه کوټې کې څمله چې مور دې در باندې بړستن واچوي. که پلار مې ما وګوري چې زه په کوټه کې پرته یم نو بیا راته غوسه کېږي ترورې. ولې به درته غوسه کېږي؟ ته خو له ښې ورځې پرته نه یې، خو ناروغه یې که نه؟ پلار مې راته ویلي چې تر څو ښه شوې نه یې له امید نه لرې اوسه چې ناروغي دې هغه ته ورنشي. پلار دې څنګه درته دا خبره کوي چې په امید داسې خفه کېږي؟ ولې په تا نه خفه کېږي؟ جانداد کله ناکله خپلو خبرو ته پام نه کوي او داسې څه وایي چې د انسان زړه ماتوي. په دې خبره خو ترې زما زړه هم بد شو چې د زرغونې غم ورسره نشته او د امید غم کېدی. زرغونې لورې راجیګه شه چې زه درته ځای جوړ کړم. د پلار خبرې د زړه ته مه اچوه، هغه به هر څه وایي. خورې جانداد پوکه چې زرغونه په دې خبرو خواشینې او له ځانه زړه تورې نه کړي. څو ځلې مې ورته وویل چې په دې خبرو د زرغونه خفه کېږي، خدای دې پوه کړي. اله زرغونې لورې کوټې ته لاړه شه او ارام وکړه، پلار به دې هر څه وایي. غفاره کاشکې چې اوتو دې زده وای، اوس به دې را سره مرسته کړې وای. ولې په لاسونو دې څه شوي چې 2 جوړه جامې هم نشي اوتو کولی او زړه دې دی چې په ما یې اوتو کې؟ دا مې د دې لپاره ویل چې ما به په منډه زینب لمبولې وای چې ناوخته نشي. اول جامې اوتو که بیا زینب ولمبوه. دا اخره چې د پلار کور ته روانه یې او ځان او زینب پاکوي. دې زینب بیچارهګۍ ته چیرته لمبوي او پاک کالي ورغوندې. وی ته عجیبه خبرې کوې. ولې کله مې خیره نه پریښې؟ دا وایه چې کله دې پاکه ساتلې. زه خو چار وګورم مخ لاسونه او جامې خیرنې وي. ماشومه ده له لوبو یې بندولی نه شم او چې لوبې کوي ځان خامخا خیرنوي. دا د یوې مور وظیفه ده چې ماشوم ته پام وکړي، خوراک ته یې پام وکړي، جامو ته یې پام وکړي، پاکوالي ته یې پام وکړي. که داسې ونه کړي خدای مکه ماشوم یې ناروغه کېږي او خیرن ماشومان د چا خوښېږي هم نه. کاش چې یوازې زینب ته پام وای، 20 نور کارونه هم را په غاړه دي. د کور کار دې دومره زیات نه دی. ټولې ښځې هم د کور کارونه کوي او هم خپلو بچو ته پام کوي. ما شکر دی هم مې د کور کارونه په خپل وخت کړي او هم مې له زینب لور نه ساتنه کړې ده. خو تا ته فقط خپل کار او ستړی در ښکاري. که بل څوک هر څومره خواري وکړي او ځان ستړی کړي په تا معلوم نه دي. ته خو ټول کلي ته د کور کار نه کوي. زمونږ کور کې نو څه کار دی؟ ټول ټال 3 کسان یو. کاش یوه ورځ تا د کور کارونه کړي وای چې معلومات درته شوی وای. دا د مسؤلیت دی او باید ویې کړي. پوهېږم چې مسؤلیت مې دی او زما تل خپل مسؤلیت ته پام وي.
کاشکې چې تا خپل کار پیژندلی غم به څه وی ما به ولې دومره زړه خوړی ما خپل کوم کار نه دی پوره کړی چې ته داسې خبرې کوي تا هر وخت له کاره تېښته کړې ده ته خو یو راته ووایه چې ما د خپل کار نه وي ترسره کړی که تا کار پیژندې نو د پلار کور ته به هیڅ په هیڅ نه روانېدې خو ته همدې ته خوشحاله یې چې د کور له کاره خلاصه شي غفاره داسې مه وایه بیخي ډېر وخت شو چې ورکره نه یم تللی اوس به د پلار کور ته م نه ځم آخر هلته پیدا شوې او لویه شوې یم نو د مور پلار خویندو ورونو لیدو ته به نه ورځم پلار کور ته دې لاړه شه خو چې کله یې درپسې ځواب راولېږه یا کومه د خوښۍ او غم خبره وه همداسې ورتګ دې قدر نور هم کمې وي اوس دې ملته قدر نشته هسې له ځانه خبرې مه کوه شکر دی پلار دوی باندې مې ښه قدر شته خو یو په تا مې قدر نشته او هسې په نه خبره راسره هر وخت نښلي زه ډارېږم چې د پلار په کور کې درنه خپل کور هېر نه شي څومره به خوشحاله یې چې زما له غورېدا خلاصه شوې هسې مې مه ځوروه او د تګ خوشحالۍ را باندې مه خرابوه پرېږده چې په خوشحالۍ لاړه شم او په خوشحالۍ بیرته خپل کور ته راشم غفاره چې عقل مې درته نه وي زده کړی نوره د یو ځایه ته په کرارۍ نه پرېږدم پلار کره به دې لاړه شي خو د تګ او راتګ په خوشحالۍ به رانه پوه نه شي